په دې بعضو سکولونو کې او بلکې په بعضو دینی مدارسو کې چې صرف قرآن پکې ښویل کېږي یا سپاره قاعده پکې ویله کېږي دې کې دا ماشومانان هلکان او جنکۍ یو ځای سبق وایي دا په شریعت کې دې ګنجایش شته او که نه الجواب اختلاط په مدرسو کې یا په سکولونو کې د هلکانو او جنکو په منځ کې د دې ډېر لوی فساد دی اگر که دا د ماشومانانو په منځ کې یعنی هغه یعنی اتفاقي حرام دی خو واضح دي کم چې بالغاني او یو ځای سبق وایي زه ګوره د هغوی خبره نه کوم چې یونیورسټۍ کې ګرل فرینډ او بای فرینډ او دا زما د کمرې ملګری دی او دا زما د هاسټل ملګری زه هغه کیسې ته نه کوم دغه خو مکمل تبعي ده 100% نه 1000% تبعي او فسق او فجور دی زه خبره د ماشومانانو کوم که دا دینی مدرسه دوی یادوي او که دا دوی سکول یادوي ماشومانان هلکان او جنکۍ دوی هم په یو ځای کې ساتل نه دي پکار او بیا د نن سبا ماشومانان ولې د نن سبا دا ماشومانان هلکان چې لا لسو کالو ته رسېدلي نه دوی فرق کولی شي که نه په ښایسته جنۍ کې او په بدرنګه کې نشي کولی ښه کوي هغه جنۍ ښکلې وه هغه ښځه چې راغلې وه هغه ښکلې نه وه هغه بدرنګه خو معنی ده چې پوه شوی دی که نه چې کله ماشوم خبرې شروع کړي هلک خبرې شروع کړي چې هغه ښځه ښایسته وه چې راغلې وه بدرنګه وه چې راغلې وه هغه پیړه وه چې راغلې وه هغه نرۍ وه خو پوه چې دی یعنې دغه طرف ته توجه ده او دغه شان جنکۍ او بیا دغه ولې د دوی قصې نشتې د دې وړو ده چې یو بل سره یو ځای دغه کې د مینې محبت او دغه اکثر به کې داسې وشي چې لوبې کې د یو بل سره د ښځې او د خاوند زما د خبرې ګوره سپینې سپینې خبرې که څوک خفه کېږي نو الله دې خوشحاله کړي کوي که نه کوي به کې داسې قصې دغه شان قصې پکې هم راشي چې دوی یعنی بیا ایکټینګ ورته وایي د ښځې او خاوند کوي د ښځې او خاوند چې یعنې هلک وایي زه به خاوند شم او ته به ښځه شي دا نقصان د څه دی د اختلاط دی ها او ولې د موبایل د کراماتو نه غافله یاست چې موبایل څه نه دي کړي په دې ماشومانانو کې ماشوم ته چې کوم کارټون لګېدلی که نه نو دا هم د انګریزانو او دې خبیثانو داسې جوړ کړي دي چې په دې کې ورته مینه محبت او دا قصې کوي گیم چې کوي کوم ویډیو گیم چې په هغې کې دا کلاړیان چې هلي دا لوبې چې به کوي په دې کې چې زنانه راشي هغه تقریبا مکمل لګړی وایي ده د هر څه نه دي لیدلي او ولې دې جنۍ د هر څه نه دي لیدلي بیا دغه جاښه بیا کم ځای ته واوړي بیا لاړه شي ګوره دې خبرې ته سوچ وکړئ رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کله ستاسو بچي د 7 کالو شي د مانځه ورته وایي د 10 کالو شي وهیي وفرقوا بینهم فی المضاجع په طلعینو کې جدا کوي څوک جدا کوي کوم ماشومان دي خور او ورور کم جدا کوي نو دا په سکول کې او په مدرسه کې چې یو ځای دا خویندې ورونه هم نه دي نه چې ماشومه زه دا منم ما ګوره دا نه دي ویلي چې دا ماشومانان والعیاذ بالله دا جو دا ماشومانان دي او واړه ماشومانان دي هلکان خو تربیت د وړوکوالي نه کېږي چې دی پوه شي چې ته دې خپل ماشوم ته ووایي چې زویه نه هلکان د جنکو سره یو ځای نه کیني پوه یې که په دې خبره نو دا عمر دی د پوه کولو ماشوم چې د وړوکوالي نه پوهه کو به دی پوه شي او بل دا چې اصل یې برابري که نه اصل څوک دي مور پلار دیندار یې که نه دا بچې هم الله دقه شان راخېږي استادان دیندار یې الله نه یېرېږي د بچي تربیت هم داسې کوي زه به تاسو ته ښکلی مثال ذکر کوم دا به تاسو ته اورېدلی هم نه ذهن ته مې الله راوستو کله چې ابراهیم علیه السلام
اسماعیل علیه السلام او هاجره علیه السلام دواړه پرېښودو مور او زوی وړوکی ماشوم و اسماعیل دغه ورځو کې پیس کړ هاجرې سره یې پرېښودو کیسې نه خو خبرې یې که نه نه خبر دی کوم ځای کې یې پرېښودو کعبې په دې ځای کې نو ابراهیم علیه السلام چې روان شو ډېره ګرانه وه خو الله ورته ویلي او ځکه خو الله وایي چې ما په ابراهیم علیه السلام باندې ډېر امتحانونه راوستي او هغه پکې کامیاب شوی دا اوس ډېره ګرانه ده چې په شړه ځمکه انسان نشتي څاروی نشتي اوبه نشتي بل شی نشتي نو روان شو چې کتوی ورته هم نه هاجرې ورته یو څو اوازونه وکړو خو هغه غږ نه کړ ماشوم زوی ته داسې کته او خپلې بیبي ته او په داسې ځمکه کې پرېښود نو هغې ورته بیا اواز وکړو الله امرک بهذا الله درته ویلي دي ګورې که نو بیا وله جواب ورکړو او الله ویلي دي نو بیا صحیح ده بیا الله موږ نه ضایع کوي بیا زه ته ځه دا اوس مور ده د دې مور بچی چې اصل برابر دی نو کله چې ابراهیم علیه السلام خوب ولیدو چې زه زوی حلالوم او د اسماعیل علیه السلام ته ووایي نو هغه ورته جواب کې یا ابت افعل ما تؤمر ای پلاره چې څه راته الله وایي هغه کوه دا بچی د هغه مور نه پیدا دی دا بچی د هغه مور نه پیدا دی چې خاوند ته ویلي وي چې الله درته ویلي بیا الله موږ نه ضایع کوي نو هغه زوی هغه دی چې پلار ته وایي چې پلاره پلار تا ته چې الله څه وایي ای پلاره نو بس اکه کوه موږ پرې راضي یو زه به صبر کوم اصل چې برابري بیا فرع برابري استاد چې برابري شاګرد برابري نو چې تا ته شریعت دا وایي چې خور او ورور په طلایانو کې جدا که او ورور او ورور جدا که رور او ورور جدا که دا مسله یاده کړئ ګوره ښه په یوه طلایي کې رور او ورور به هم نه سملی رور او ورور جدا که نو ستا څه خیال دی بیا چې پردی ماشوم او پردی ماشوم دوی څنګه یو بل سره یو ځای کښېني او بیا داسې کښېناسته نه دي چې هر وخت د استاد دوی ته مخامخ دی خیال هم دی که نه دی دې کې چې کله بریک وشي ریسس راشي دوی یو بل سره لوبو لځي دوی منډې وایي یو بل سره یو ځای کېږي نو پای کې فساد ډېر دی فساد پکې څه دی ډېر او دا خبره یاده کې اخرنۍ چې که نور هېڅ هم نشتي دې کې مسله جوړېدی شي د استاز دپاره او یا د استازې دپاره څنګه استازې دپاره لکه گنجایش زنانه ته شتي چې د هغه ماشوم په مخ کې مخ کاره کړي چې کوم ماشوم د دې زنانو د دې قصو نه نه خبره یعنی دا قصې نه کوي چې دا ښایسته ده او دا بدرنګه او دا یو پیړه او دا نری او دا خو چې کله ماشوم په دې خبرو پوه شو د صورت النور کې نو بیا به دې زنانه مخ پټوي نو دا چې د دوی د استازه ده او د دوی هلکانو په مخ کې مخ کاره دی او په دې کې لسو کالو والا ناست دی 11 والا ناست دی 12 والا ناست دی ولې دوی په دې قصو نه پوهېږي پوهېږي ها استازانو دپاره پکې جاښه څومره کیسونه راغلي دي که نه دي راغلي چې استاز په ماشومې شاګرد باندې لاس اچولی چې د هېڅ قسم نه اورېدلی دا شریعت چې څه وایي پکې خیر ګورې شریعت چې څه وایي پکې خیر موږ دا ګارنټي څوک تاله درکولی شي چې د سکول استاز یا دیني استاز هر یو چې دی تاله څوک دا ګارنټي درکولی شي چې دی د الله نه یېرېږي او د شیطان نه ځان 100% ساتي چې یو ماشومه داسې چې د بدن نه لږه غټه وي او نن سبا خو جنکۍ په کوم عمر کې چې دی بالغ هم شي نو اوس د 9 کالو 8 کالو 10 کالو 11 12 11 دومره کلونو جنۍ ناسته ده اوس کې دا وړه ماشومه ده څه شي ماشومه ده او که ماشومه دم د ماشومې ځای هغه د استازې سره دی هغه د استاز سره نه دی الا که استاز ورته د یو پردې نه د یو دیوال نه اخوا یو سبق ته یې زده کوي جدا مسله ده خو داسې چې مخامخ ورسره خوا کې ناستي او بیا دې استاز ته ضرورت راشي چې شاګرد ووایي ویې ټکوي یعنې خبره نه اوږده شو خو زه د فایده پکې ده استاز کله خپل شاګرد وایي که نه وایي نو ګوره د دې استاز لاس په یو جنۍ باندې لګي یعنې فتنه جوړېږي موږ دا نه وایو چې لازم دی چې ماشومې ته فتنه جوړه شي کېدای شي ماشومې ته فتنه نه جوړېږي خو چا ته به جوړه شي یو استاز ته جوړه شي
نو اختلاط کاغه د لویو دی او کاغه د ماشومانانو دی دا نه دی پکار. او زه تعجب بیا په دې وکړم دا قاعدې چې ښیي یا د قرآنونه چې یادوي په جوماتونو کې یا په مدرسو کې دوی اکثر د ماشومانان جنکۍ او لکان یو ځای کېنوي دا غلطه طریقه ده. دا طریقه صحیح نه ده. د دې کې فساد ډېر دی. والله اعلم.